ایران کې مړه کتلي دي را سره کسان بېهوشه شوي دي واپس تللي دي ریپورټ کړي دي په مقدونیا کې چې کوم دی موږ سره یو هلک ټرین والی او دا خپې ټکټ کړې ده ویډیو هم ده راسره زموږ دپاره دا مسافري ډېره زیاته مشکل لري صحیح ده ځکه چې ټولې قاچاق لارې دي خرابې د مرګ د ژوند پکې پته نه لګي موږ سره ډېرې حادثې شوي دي خو موبایل را سره نه وي په هغه ټایم کې موږ ته ویډیو وکړو ویښیو ډېرې زیاتې حادثې راته شوي ډېره مشکله لار ده اورې د پاکستان والا تر دې ځای پورې تر ایټالې پورې ټوله مشکله ده موږ ته ډېره زیاته مشکله ده ګرمۍ کې خو په ځنګلو کې چې کوم دی اوبه پکې نه وي د تندې د لاسه چې کوم دی انسان دی بېهوشه شي راپروزي واپس راشي ډېره زیاته سختي ده دلته په دې لاره باندې موږ ته ډېر تکلیف وي زما ټولو ته دا ریکویسټ دی چې په دې لاره خو اول مه راځئ که راځئ ایلیګل طریقه باندې راشي هغه بیا هم ښه ده ځکه چې په دې باندې ډېر مشکل باندې میلاویږي د کور نه راوځي خلک درته ټلیفونونو کې د دې ځای نه چېره داسې چل دی دلته داسې مزې دي داسې دي هېڅ هم نشته تش ټول درو دي وروره چې راشي په دې لارو په خپله به ته پته ولګي دا چل ما سره هم شوی دی زه په خپله به دوکه کې راغلی یم د کور نه په پټه راوتی یم ګینې مور او پلار دومره ظالمان نه دي چې موږ په دې لارو راپرېږدي او په دې لارو باندې تاسو ته ریکویسټ کوم چې مه راځئ ځکه چې ډېره زیاته سختي ده پې او د مرګ د ژوند خو پکې د سره پته نه لګي لږې تندې هر یو شی پکې راځي بس چې کور نه روځي دا داسې ووایه چې زه نه مړ یم نه ژوندی یم پوه شوې ځکه چې په دې لاره باندې ډېر زیات تکلیفات دي